السلام علیکم. د عربي ژبې د زده کړې د لړۍ ته په خیر راسئ. زه عزیز الرحمن حازم یم د عربي ژبې ښوونکی. د عربي ژبې په نننی درس کې موږ پر مبتدا او خبر باندې غږیږو چې مبتدا څه ته ویل کیږي او خبر څه ته ویل کیږي. مخکې له دې څخه چې درس پیل کوو تاسو زموږ چینل افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د مخکنیو عربي او نورو علمي موضوعاتو څخه برخمن سي او که په دې حق باندې کوم نظر یا تبصره لري زموږ سره پر فیسبوک پاڼه او یا هم د یوټیوب چینل لاره شریک کړئ. په عربي ژبه کې مبتدا او خبر مهم چاند دي، یعنی تقریبا د عربي ژبې تر ټولو ډیره برخه پر همدې مبتدا او خبر باندې ولاړ دي. مبتدا او خبر د خبرو تشکیل رامنځته کوي. د عربي ژبې ډیره خبرې پر همدغه دوه اصول باندې ولاړ دي چې یو مبتدا بلل کیږي او بل خبر بلل کیږي. مبتدا لکه څنګه چې د اسم د توري څخه معلومیږي د بدا معنا پیل وکي یا مبتدا هم د معنا چې کله د جملې په سر کې کوم اسم راسي د ته مبتدا ویل کیږي چې کله موږ پیل پکو او خبر به هغه ته ویل کیږي چې موږ د هغه جملې په حق له یو شته د یو شی په حق له موږ خبر ورکو چې دا شی دی یا نه دی، یعنی حکم ور باندې کوو د مثبت او یا د منفي ده. دلته په مثالو کې شوی واضح کو مثلا البيت نظيف. البيت نظيف معنا کور پاک دی. په دې ځای کې البيت یو اسم دی مرفوع اسم دی په سر کې راغلی دی چې ته مبتدا ویل کیږي او نظیف بیا خبر دی ځکه چې د کور په حالت باندې موږ ځان خبرو او یا یو خبر ورکول کیږي. البيت نظيف معنا کور پاک دی. دلته موږ د کور د پاکوالي څخه خبر کړلو نو ځکه د خبر ول کیږي چې د یو حالت سرګندي او مشته د بحث کوي چې دغه لمړنۍ مبتدا په څنګه حالت کې دی. البيت نظيف کور پاک دی. دلته د کور د پاکوالي په حق باندې مستخبر راکړي. همدا ډول د بل د مؤنث مثال دی لکه السياره جديده موټر نوې دی. په پښتو کې چې موږ دغه دی یا نه دی وایو د عربي کې مبتدا او خبر دي اصلا. لکه دلته چې موږ وایو السياره موټر جديده نوې دی دلته موږ حکم وکړي دغه حکم ته خبر ویل کیږي. کچیر حکم ونسی جته خبر نه ویل کیږي. مثلا کچیر عیناً دا جمله موږ داسې وایو په پښتو کې چې السياره الجديده په پښتو کې ویل کیږي چې نوې موټر باندې لا تر اوسه موږ حکم نه دی کړی چې څه په وسول، خو کچیر داسې وایي چې موټر نوې دی دلته مبتدا او خبر جوړ شول. مثلا په قاعده کې به شو واضح کو مبتدا چې دا اسم مرفوع في اول الجمله. مبتدا هر هغه اسم دی چې د جملې په سر کې راسي، خو په دې شرط چې مرفوع وي. اسم به مرفوع به مرفوع په مخکنی ویډیوګانو کې هم اشاره ورته کړې و چې یو ځانګړی حالت دی خو موږ اوس پر دې پیژنو چې پیش بلري. مرفوع اسم به في اول الجمله د جملې په سر کې براغلي. لکه په دې دوه جملو کې کوم وګورو البيت نظيف یا السياره جديده اول اسم دی په دې ځکه هم لمړی اسم دی او مرفوع دی. مرفوع یعنی پیش لري دی هم پیش لري. نو دا برخه البيت مبتدا ده او دلته سياره مبتدا ده. خبر بیا اسم مرفوع يكون مع المبتدا جمله مفيده. خبر وای مرفوع اسم دی يكون معنی جوړي مع المبتدا د مبتدا سره یو ځای جمله مفیده یو مفیده جمله زین جوړي. مفیده په دې معنی چې موږ خبر راکې چې دا دی یا نه دی. په پښتو کې چې دا مفیده جمله پر دی یا نه دی باندې ولاړه ده. نو دلته بیا که وګورو نظیف دا یو اسم دی او مرفوع دی یکون جوړي مع المبتدا د مبتدا سره چې یو ځای سي نو دایره جوړي جمله مفیده یو مفیده جمله رامنځته کی. یعنی که یوازې موږ البیت وایو دا اسم دی جمله نه ده او که یوازې نظیف وایو
دا هم جمله نه دی یوازې اسم دی کدی دواړه سره یو ځای کو البيت نظيف دغه نظیف یا جمله ور بشپړه او تکمیله کړله لکه البيت نظيف معنا کور پاک دی دغه د دې حکم چې موږ په پښتو کې کوو دغه د خبر کار دی او کچیر موږ وایو کور پاک نه دی دا هم د نه دی چې موږ خبر کړلو په دې باندې دته خبر ویل کیږي او د عربي کې د خبر کار دی نو خلاصه دا چې مبتدا هر هغه مرفوع اسم دی چې د جملې په سر کې راسي او خبر هم مرفوع اسم دی خو د مبتدا سره چې یو ځای سي یو پرمانا پیدا کی ځانته د جمله نو دته مبتدا او خبر ویل کیږي مبتدا هم مرفوع ده خبر هم مرفوع وي مبتدا هم اسم دی خبر هم اسم دی خو فرق دا دی چې مبتدا د جملې په سر کې راځي او خبر د مبتدا ورسته راځي که ورسته د ستور سره ملګری وي او که یا د جملې په اخر کې راغلی وي به فرق ده خو د خبر عمده کار دی چې د جملې څخه یو نابشپړه جمله چې بشپړه سوي نه جمله بشپړه او یو کامله او پرماناس نه راپېژني